ولسمشر غني د سولې د بهیر د ودرېدو بلګواه وکړ. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایم. تر څو چې د طالبانو په بند کې د افغان سرتیرو برخلیک نه وي معلوم شوی، د سولې پروسه به پر وړاندې ولاړه نشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي تر هغه چې افغان ځواکونه د بندي سرتیرو برخلیک نه وي معلوم شوی، د سولې بهیر به پر وړاندې ولاړ نشي. ولسمشر غني پرون پنجشنبه غزني ته د سفر پر مهال په یو غونډه کې ویلي د طالبانو بندیان د دې لپاره آزاد کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ایساران خوشي شي. ښاغلي غني که څه هم ټینګار کړی ده چې افغان حکومت د جګړې د ختمېدو او سولې تامین لپاره ژمن دی، خو زیاته کړې ده چې د سولې په تړاو وروستۍ پریکړه به هیواد وګړي کوي. ولسمشر غني په غزني ولایت کې له دیني علماو غوښتي دي چې پر طالبانو د اوربند غږ وکړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو شاوخوا 4400 تنه طالب بندیان خوشي کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر پرون په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو پاتې 600 تنه بندیان درانه جرمونه او جدي ستونزې لري چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې هیڅ قانون د خوشي کېدو اجازه نه ورکوي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې پاتې بندیانو پر ځای نور نومونه حکومت ته وسپاري، خو طالبانو له دې کار څخه ډډه کړې ده. بلخوا طالبانو امریکا یو بل د قطر د هوکړې پر ماتولو تورن کړي دي. اوس مهال د طالبانو افغان حکومت ترمنځ د سولې بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې ستر خنډ د بندیانو آزادول دي. بل لوري ته د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا له لوري په هلمند، زابل او غزني کې هوایي بریدونه شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې دا د دوی سره د امریکا له لوري د سولې د هوکړې نقض ده او دوی غندي. اوس مهال ویل کېږي چې ممکن ده چې د امریکا هوایي بریدونه په بین الافغاني مذاکراتو منفي اغیزه وکړي او کېدای شي دا خبرې له ځنډ سره مخ کړي او طالبان بیا د امریکا هوایي بریدونه بهانه کړي او له مذاکراتو څخه په شا شي. خو ورسره جوخت د طالبانو هم په بار د امریکا سره د سولې له هوکړې سرغړونه کوي او تاوتریخوالي او بریدونه ته زور ورکړی ده. افغان حکومت، امریکا او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم کړي او که کم نشي نو بین الافغاني مذاکرات به نور هم وځنډیږي او د افغان سولې بهیر به ټکنی شي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.